بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې موضوع په HTML کې کالرز دي. څنګه کولی شو موږ تاسو په HTML کې مختلف د خپلې خوښې رنګونه یوز کړو، کومې طریقې لرو، کوم ډولونه د رنګونو لرو. نو کله چې موږ تاسو غواړو په HTML کې خپل کنټینټ چې کوم دي، البته هغه پاراګراف وي، هیډ وي، دا نورې برخې وي، هغو ته یو مشخص رنګ ورکړو. څو طریقو کولی شو، کوم ډولونه د رنګونو لرو. او نو راځو دې موضوع باندې نن غږیږو، عملي کار کوو انشاءالله، تر څو دا موضوع تاسو ته بیخي کلیر سي او په CSS کې به بیا هم تاسو ته اسانه وي. په اسانۍ به کولی شئ چې د ډیزاین په برخه کې له رنګونو څخه استفاده وکړئ. HTML کالرز موږ سره چې دي دا د کالر اټریبیوټ په توګه باندې موږ کارولی سو، یا دا چې د فانټ ټګ د دې لپاره یوز کیږي. کله چې موږ تاسو متن یا کوم بل برخې ته چې کوو رنګ بدلوو، هغه ته رنګ ورکوو. څلور ډوله رنګونه لرو موږ تاسو. یو نیمیټ کالرز دي، هغه رنګونه دي چې یو مشخص نوم لري، لکه مثال بلو. صحیح ده؟ بلو دا یو آبي رنګ ده که نه، ګرین شین رنګ، یا وایو چې ریډ که نه سور. په دې شکل باندې یو مشخص نوم لري. استعمال اسانه ده، او کله چې موږ تاسو په HTML کې زیاتره وخت رنګونه کاروو، د بیسیک نومونو څخه استفاده کوو یا نیمیټ کالر یوز کوو. دوهم ډول موږ سره هیکزاډیسیمل کالرز دي. یو کوډ لري مشخص، او هغه د یو خاص رنګ نمایندګي کوي. صحیح ده؟ راځم عملي درته ښیم انشاءالله. دریم ډول موږ سره RGB ورته وایي، یعنې ریډ، ګرین اینډ بلو. دا ډول د رنګ ده. په دې کې موږ تاسو سره درې رنګونه دي، او هر رنګ مشخصه ویډیو لري. خپل ساحه معلومه ده، لومړی ساحه کې ریډ، دوم ګرین، او دریمه موږ تاسو سره چې وي هغه بیا بلو وي. صحیح ده که نه؟ نو دلته له 0 څخه نیولې تر 255 پورې هر نمبر راتلی سي. دلته همچنان، دلته همچنان. صحیح ده؟ نو دلته موږ تاسو سره د دریو رنګونو ټولګه ده. صحیح ده؟ دا یې څنګه یې وکاروو، راځو دې برخې ته. او HSL موږ سره د رنګونو یو بل ډول ده. په دې کې هم درې برخې دي موږ تاسو سره، چې هغه یو لومړۍ برخه یې زاویه ښیي، دویمه یې رطوبت، او دریمه یې موږ تاسو سره روښنایي ښیي. یو مشخص کالر ده هم. راځو موږ تاسو دغه ټول دلته یو په یو باندې عملي کار کوو. ویژوال سټوډیو کوډ ته راځم. په ویژوال سټوډیو کوډ کې زه یو پروګرام لیکم. پروګرام ته یو ټایټل ورکوو تر څو موضوع معلومه سي چې شی ده. HTML کالرز. صحیح ده؟ زموږ د نن ورځې موضوع ده. څلور ډوله کالرز لرو موږ. لومړی راځم یو هیډینګ اخلم، دې ته لیکم چې today is about colors. که راشم دې ته یو رنګ ورکړم. inline CSS موږ ویلی یو. صحیح ده؟ دې پخوا کې سټایل اټریبیوټ HTML سټایل به مو ویلی یو. دې ته زه یو رنګ ورکوم، ورته وایم چې کالرز یې څنګه وي، هغه دې وي بلو. صحیح ده؟ بلو. صحیح ده؟ او پخوا کې ورته وایم چې دغه ټکسټ چې وي، کوم ټوډې ټاپک، کوم سرلیک چې ده، دا دې په سنټر کې وي. دې لپاره موږ لرو ټکسټ الاین. صحیح ده؟ دا چېرته دې په سنټر کې. راځم یو پاراګراف اخلم. د پاراګراف په داخل کې څه کوم زه؟ فانټ ټګ اخلم. صحیح ده؟ د فانټ په داخل کې زه ورته لیکم چې سټرانګ. کوم ټکسټ چې لیکم هغه د سټرانګ وي. صحیح ده؟ غټ وي، ماته د بولډ ښکاره سي. په دې کې ورته لیکم چې نیمیټ کالر اینډ ریډ. یا ورته لیکم چې ریډ کالر ټایپ اف نیمیټ کالر. صحیح ده؟ سور رنګ د نیمیټ کالر همدې په اړه مثال ده. صحیح ده؟ او اوس ما وګورئ دلته څه وکړله، فانټ ټګ مې یوز کړ. د دې په داخل کې زه ورته لیکم چې کالر دې څنګه وي، هغه دې نیمیټ کالر یوز کوم. صحیح ده؟ دې ته څه کوم، ریډ کالر استفاده کوم. سور رنګ ورکوم، خو د کوم رنګ په تلو باندې دی؟ نیمیټ کالر د یو نوم په تلو باندې. صحیح ده؟ نیمیټ
البته نوم ورکوم کالر ما واخیسته کوم کالر ورکوم کوم رنګ مثال ورکوم چې ریډ دلته ما ورته لیکلی چې ریډ کالر ما د کالر اټریبیوټ څخه استفاده وکړه دلته موږ ویل چې د کالر اټریبیوټ د فانټ ټګ په داخل کې ما له کالر اټریبیوټ څخه استفاده وکړه هغې ته مې سور رنګ ورکړه اوس که راسم زه دا کنټرول اس کم دا پروګرام لګټوم چې تاسو ښکاره شي صحیح ده ریډ کلر مې د کلر اټریبیوټ په واسطه باندې د فانټ ټګ په داخل کې یوز کړه نیم مې ورکړه موږ سره مشخص نوم لري نیمډ کلر دا ریډ سور رنګ صحیح ده اوس راځم کنټرول اس راځم براوزر ته ګورئ ما سره کوم رنګ واخیست ریډ کلر ټایپ اپ نیمډ کلر ځکه خپله نوم د کلر رنګ نوم ورته ټایپ کړه چې دغه کلر ورکړه دغه رنګ ورکړه د دې په خوا کې که دا راواخلم دا ما سره نیمډ کلر و سیده کنټرول سی کوم دلته اچوم تر څو ډېر وخت مو ونه نیول شي اوس راځم دلته ورته وایم چې بلو کلر سیده کنټرول اس راځم دا ریلوډ کوم ګورئ بل کلر ما واخیست هغه مې هم نیمډ کلر واخیست ما سره کوم بلو کلر دلته نوم ورته چینج کوم بلو کلر موږ تاسو کولی شو په ایچ ټي ایم ایل کې د پاراګراف د رنګ په موخه باندې نیمډ کلر څخه استفاده وکړو په دې طریقې باندې سیده کلر اټریبیوټ د فانټ ټګ په داخل کې موږ تاسو یوز کولی شو بلو کلر ټایپ اپ نیمډ کلر د دې تر څنګ راځم موږ سره یو ایچ آر اخلم یا غواړم دلته څه وکړم هر یو په یو هر رنګ مشخص بارډر ولري سټایل اټریبیوټ کوم په پاراګراف کې دلته راځم ورته وایم چې بارډر دې موږ سره وي چې شی بارډر دې موږ سره وي مثلا یلو یا ګرین بارډر دې وي 2 پیکسه دې وي یعنې د بارډر هغه ضخامت دې دومره وي او سیده دې وي سولیډ سیده دا کنټرول اس کوم راځم دا ما سره د بارډر په داخل کې راغی تر څو تشخیص یې ښه وسي دې په خوا کې راځم دلته هم ورته وایم چې سټایل اټریبیوټ کاروم بارډر ورکوم بارډر کې ورته رنګ ټاکم چې څنګه دې وي دا دې وي بلو دې وي صحیح ده او تر څنګ یې 2 پیکسه دي دا هم او سولیډ دې وي دا ما سره دوهم څه شی و دوه ډوله لومړی ډول د کالر و چې هغه نیمډ کالر ده اوس راځم یو ایچ آر اخلم ایچ آر څخه لاندې راځم که دلته ورته ولیکم چې ښه ډیټا پکې سبټ کالرز دلته یو هیډ 2 اخلم یو ایچ آر اخلم لومړی بیا دلته راځم یو ایچ 2 اخلم په ایچ 2 کې ورته لیکم چې نیمډ کالر description سیده راځم دا ریلوډ کوم او ساري h1 مې واخیست دا باید چې وي h2 وي ښه h2 ده البته که وراشم h3 اخلم سیده فرق نه کوي دا کلر لږ کوچنی سي البته دا متن او ورته لیکم چېرته دې راسي دا سټایل ټیکسټ الاین سنټر بس دلته ما سره هغې کفایت کوي سیده اوس راځم ایچ آر ما واخیست دلته یو بل ایچ آر اخلم څه کوم یو هیډ اخلم هیډ 3 اخلم دلته هم دوهم ټایپ چې موږ سره کالر کې چې یو هغه موږ سره هیکس ډیسیمل کالر و دې لپاره لیکم چې کالر سیده او ورته لیکم چې سټایل ټیکسټ الاین دې موږ سره وي سنټر کې که راشم اوس دا ریلوډ کړم وبښئ ښه اوس راځم موږ سره دوهم ډول د کالرز چې د هغه هیکس کالر ده هیکس کالر یو مشخص کوډ وي او تر شا یو رنګ پروت وي سیده دا یې څنګه یې کارولی سو راځم مثال په ډول باندې همدغه رنګ را کاپي کوم سیده کوچنی کم ډېر مې غټ کړی
زه همدغه راخلمه دا پاراګراف راخلم سیده دلته یې راوړمه دا دلته اچوم او اوس موږ سره دوهم ډول چې و هغه هیکساډیسیمل کلر ته یو مشخص کوډ ورکول کېږي په دې ساحه کې کالرز ته موږ یو مشخص کوډ ورکوو مثال په ډول باندې کله چې موږ ریډ کالر کاروو سیده ریډ کالر دې لپاره په هیکساډیسیمل کې کوم کوډ ده هر رنګ مشخص کوډ لري هیش ډبل اف او څلور دانې صفر ښه کله چې دا ریلوډ کم کنټرول ایس کما دلته راسمه دا ریلوډ کم ګورئ البته دغه ورته چې کم ریډ ولیکمه سیده read color of hexa سیده ګورئ موږ سره ریډ کالر ده ګورئ یو مشخص کوډ په تلو باندې موږ هغه ته چې وکړه رنګ ورکړه د کالر اټریبیوټ په تلو د فانټ ټګ په داخل کې او پاراګراف ته په ایچ ټي ایم ایل کې سیده که نه د دې په خوا کې که راسمه دلته ورته ولیکمه چې بلو کالر ټایپ اف هیکسا کالر سیده راځم دلته د انیمیټ کالر لرې کومه دلته هیکسا کالر اچومه سیده مثال یو رنګ د ما سره 00FF00 سیده دا موږ سره کوم کالر ده دا موږ سره بلو کالر ده که دا زه سیو کم کنټرول ایسی کما راشم براوزر ته سبحه ریلوډ کم ګورئ ما سره چې څه البته ګرین ده دوهم ډول دی موږ سره دغه ګرین کالر ده سیده بلو دریم ډول ده دا موږ سره د کوم کالر کوډ ده د کوم رنګ کوډ ده دی زرغون کالر اوس که راشو دلته وګورو ګورئ موږ سره زرغون کالر دلته راغلی ده سیده د دې په خوا کې که دلته راسمه هماغه کلر واچوم صرف دلته ورته ولیکم چې بلو سیده د بلو دپاره موږ څه شی لرو 00FF دا ما سره د څه نمایندګي کوي د بلو کلر دلته وګورئ ما سره بلو کلر نو په دې شکل باندې د هیکساډیسیمل کوم کالر چې دا هغه یو مشخص کوډ وي او د یو خاص کالر نمایندګي کوي په شکل باندې موږ تاسو کولی شو مختلف ډوله د رنګونو په ایچ ټي ایم ایل کې د هیکسا کالر له جملې څخه یوز کو او نیمیټ کالر چې دی موږ تاسو سره په دې شکل راوستلی چې د هغه مشخص نوم چې هغه یې ځان سره لري یا هغه رنګ ورباندې پیژندل کېږي لکه ریډ ګرین بلو هغه موږ تاسو وکاروو دریم ډول د رنګونو موږ سره چې دا هغه کوم کالر ده موږ سره راځم دلته یو ایچ آر اخلمه ایچ آر اخلم او بیا راځم دلته چې کومه یو هیډ درې اخلمه په هیډ درې کې ورته لیکمه چې کوم کالر موږ تاسو سره RGB کالر سیده RGB کالر سټایل د سنټر ته راوړمه ټیکسټ الاین موږ سره سنټر راشم موږ سره RGB کالر د سیده RGB کالر یعنی ګورئ دلته موږ تاسو سره درې رنګونه وي په RGB کالر کې R د ریډ G د ګرین او B د بلو معنا ورکوي دلته که زه راسم دلته پاراګراف واخلمه د پاراګراف په داخل کې زه فانټ واخلمه او د فانټ په داخل کې زه دغه ټیکسټ سټرانګ کمه او په سټرانګ کې ورته ولیکمه چې ریډ کالر سیده ټایپ اف RGB کالر سیده اوس دلته راځم په فانټ کې زه کالر اخلمه کالر مساوي په کالر کې ورته لیکمه کالر اټریبیوټ ما واخیست فانټ داخل کې دلته ورته لیکمه چې د RGB سیده او په RGB کې موږ یو قوس اخلو د دې په داخل کې موږ سره درې ویډیوګانې وي د کامې په واسطه باندې سره جدا کېږي دلته ورته لیکم 255 0 البته
سپیس 0 سپیس 0. نو که راشم دا ما سره ریډ کلر ده. لومړی ویلیو ریډ برخه چې ده ګورئ آر لومړی ویلیو یا ریډ برخه سی ده. له 0 څخه تر 255 موږ تاسو نمبر ورکولی سو، شمیره ورکولی سو. کله چې دا پوره 255 او دا دواړه خانې 0 وي موږ سره دا رنګ څنګه وي ریډ وي، هغه موږ سره سور وي. کله چې بیا په دې شکل باندې وي چې دا خانه 0 وي دا 255 وي او دا هم 0 وي نو موږ سره بیا رنګ څنګه وي سوچه ګرین وي یعنی زرغون وي. او کله چې دا دواړه خانې 0 وي موږ سره دا 255 بیا رنګ څنګه وي بلو وي موږ سره سوچه بلو وي. خو که چیرې دا مثلا سل وي دا هم سل وي دا هم سل وي یو مشخص بل رنګ چې خپله دوی مکس کېږي سره یو مشخص رنګ جوړوي. او که چیرې دا ټول 255 وي دا رنګ بیا تور وي. صحیح ده. که چیرې ټول 0 وي یا به سپین وي یا به تور وي خو خپله یو رنګ خپله چې کوي هغه ترتیب یې جوړوي. نو که چیرې په دې شکل باندې وي چې یا دا 255 نورې 0 وي یا له یو دو څخه یو 255 وي نورې 0 وي یا به ریډ وي یا به ګرین وي او یا به بلو وي. اوس که راشم زه دا سیو کما صحیح ده. براوزر ته راسم. که چیرې زه دا اوس ریلوډ کما رنګ یې ما سره څنګه وښو ریډ کلر ټایپ اف RGB کلر. ګورئ دلته یو مشکل وي ښه زیاتره وخت کله چې موږ تاسو په داخل د HTML کې په داخل د فانټ کلرز برخه کې موږ تاسو کوم RGB یا HSL رنګونه یوز کوو نو دا مشکل پیښیږي. ریډ ګرین ښیي ګرین ریډ ښیي او یا بلو ریډ ښیي هغه یا تور ښیي. سیده دا ځکه چې یا براوزر سپورټ نه لري یا د HTML ډول یا ورژن چې وي دې کې څه فرق وي. اوس که زه چېرته راسم مثال سیده دا زه کاپي کوم دغه کوډ زه کاپي کوم زه راځم دلته یې اچوم ما دغلته RGB یوز که په دې شکل تاسو یوز کولی شئ. سیده خو دلته صحیح کار یې ورنه که هغه ریډ ګرین وښو. ممکن دا یا د براوزر د سپورټ ستونزه وي چې براوزر یې نشي سپورټ کولی یا ورژن د HTML وي. نو دلته راځم زه څه کار کوم زه دا پوینټ برخه لرې کوم. که چیرته زه راسم دلته پوینټ برخه بیخي لرې کوم ځکه ما دلته وکاراوه صحیح ده که نه په دې شکل تاسو کارولی شئ. که زه دا کار اوس راشم په CSS کې وکړم دلته سټایل اټریبیوټ یوز کړم په سټایل اټریبیوټ کې زه څه وکړم هغه ته کلر ورکړم په کلر کې ورته ولیکم چې شی RGB. په RGB کې ګورئ ماته اتومات دلته ریډ خانه ښیي لومړی خانه ریډ ده دوهمه خانه ګرین دریمه خانه بلو ده. صحیح ده ځکه ما سټایل اټریبیوټ وکاروو. زیاتره وخت چې کله موږ تاسو پاڼ په داخل کالرز برخه وکاروو کالرز اټریبیوټ نو دا رنګ صحیح نه ښیي. موږ چیک کوو بیا موږ به سټایل اټریبیوټ کاروو په داخل د ټاګ کې او بیا به د RGB رنګ هم کار کوي HSL رنګ به هم کار کوي او د نور رنګونه خو بیا زو کار کوي. نو راځم دلته ورته څه کوم که چیرې اوس ګورئ ټولې برخې خپل مغه رنګ ښیي ورته لیکم دلته 255 صحیح ده. تر څنګ راځم دلته ورته لیکم چې 0 او راځم بیا دلته هم ورته لیکم چې 0. دا رنګ ما سره کوم ډول څه سور څه ګوره دلته کوم ډول وښودل څه کله چې ما HTML کې فانټ په داخل کې کلر اټریبیوټ یوز کړم ماته دا سور رنګ څنګه وښو شین یو زرغون یې وښو. کله چې ما سټایل اټریبیوټ یوز کړ په هغه کې مې کلر یوز کړ نو هماغه ویډیو مې ورته وکاروله. ګورئ یو شان د ویډیو صحیح د RGB 255 او دلته همچنان په همدې شکل ده. خو که راسو اوس دا سیو کړم دلته راسم دا ریلوډ کړم ګورئ ما سره چې څو ریډ برخه یې په سی شکل باندې وښوله او دلته ما سره ریډ برخه یې هغه ګرین وښودله. نو زیاتره وخت دغه مشکل وي نو کولی شئ تاسو CSS څخه استفاده وکړئ سیده او مشخص نوی ورژن ده چې براوزر مایکروسافټ ایج وي هر یو چې وي تاسو یوز کړئ بیا دا مشکل نه وي. نو موږ څه وکړل په HTML کې د فانټ ټګ په داخل کې کلر اټریبیوټ صحیح کار ورنه کړو موږ سټایل اټریبیوټ یوز کړو سیده انلاین CSS مو یوز کړو سټایل اټریبیوټ په باندې ته مو RGB کلر ورکړه. اوس که راشم دلته دغه رنګ راواخلم
او دلته راشم زه دا ویډیو چې کوم دا 255 کوم دلته راځم دا چې کوم دا 0 کوم ما سره برنګ څنګه سي زرغون به سي شین به سي که چېرته راسم دلته که چېرته زه دغه څه کومه دا هم 0 کوم او راشم بیا ګورئ ټول مې 0 کړو ما سره رنګ تور څه دا 255 کوم رنګ به بلو سي ابي به سي سیده اوس که راشم دا کنټرول اس کوم براوزر ته راسم صفحه لږ کوچنۍ کوم اوس دا صفحه ریلوډ کوم زه ګورئ ما سره چې څه ریډ هم وښودل څه ګرین او بلو دواړه وښودل څه ښه منظم راته ښکاره سول سور په خپل ځای زرغون په خپل ځای او اسماني دا ټول په خپل ځای باندې ما ته ښکاره سو د چشپتلو باندې د سټایل اټریبیوټ په کارولو سره نو کومه طریقه چې موږ تاسو وښودله ګورئ دلته په HTML کې موږ تاسو د کالر اټریبیوټ په تلو باندې سیده یا فانټ ټګ په داخل کې کارولی سو چې دپاره متن رنګ بدلول دپاره هیډ دپاره خو زیات دغه کار څوک نه کوي سیده د سټایل په تلو باندې انلاین CSS کاروي او یا انټرنل CSS یا ایکسټرنل CSS دغه په تلو موږ تاسو چې شته متن ته سطحې ته بکګراوند ته دې ته چې کوو یو مشخص په زړه پورې د خپلې خوښې رنګ ورکوو په دې دپاره چې تاسو ورباندې پوه سئ موږ دغه طریقې وکارولې دا موږ سره RGB کالر و دریم ډول دی کالر په HTML کې او څلورم ډول چې د موږ تاسو سره هغه کوم کالر ده دغه دوه ډوله یې پاکوم راځم دلته یو HR اخلم البته HR او لاندې راځم دې برخه کې هم لیکم چې سیل کالر صحیح ده دا موږ سره څلورم ډول دی کالرز ته په HTML کې چې موږ تاسو یوز کولی سو ممکن په ویب ډیزاین کې په دې ډول کالر کې موږ تاسو کولی شو چې په داخل دی مثال یو پاراګراف اخلم که چېرته زه د مخکې په څیر باندې پاراګراف کې د فانټ ټګ په داخل کې بیا دلته زه کالر اټریبیوټ یوز کوم نو دغه کار رنګ به هم ما سره د تیر په څیر باندې غلط وښودل سي یا به یوازې تور وښودل سي صحیح کار به نه کوي سیده ځکه د HTML فانټ ټګ کې بیا د کالر په اټریبیوټ کې زیاتره وخت دا رنګ کار نه کوي RGB HSL دغه رنګونه زیاتره وخت دلته کار نه کوي دې لپاره موږ تاسو څه کوو پاراګراف کې د پاراګراف په داخل کې دلته ورته لیکم چې سترنګ کوم اول او د سترنګ په ټک کې ورته لیکم چې read color type of cell colors سیده اوس پاراګراف کې موږ چې کوو سټایل اټریبیوټ کارو بیا دلته ورته لیکو چې colors سیده colors ورته لیکو او په دې کې موږ تاسو ورته لیکو چې HSL سیده بیا راځو دلته موږ سره لومړی برخه HE یعنې دغه موږ سره زاویه ښیي د ریډ کالر دپاره زموږ سره زاویه چې ده هغه 0 وي سیده د دې په خوا کې سچوریشن چې موږ سره هغه رطوبت ښیي دې لپاره موږ اخلو 100% سیده او د لایټنس روښانتیا لپاره یې 50% اخلم ګوره ما سره رنګ کوم شه سور څه دا ویلو تاسو خپله خو ورته بدلولی سئ مثلا دا واخلم لاس دا رنګ به ما سره کوم ډول سي یا دا واخلم لاس سیده دا رنګ ما سره دې شکل باندې څه یا دا کومه سل سیده ګورئ رنګ ما سره دغه حالات غوره کړه نو په دې شکل موږ سره هغه ته مشخص رنګ چې کولی سو ټاکلی سو د ویب صفحې د ښایست ډیزاین لپاره موږ زیاتره وخت RGB او دغه درې ډوله رنګونه کاروو نیمټ کلر هم کاروو د سهولت دپاره ځکه اسانه ده ډېر وخت نه نیسي هغه هم یوز کوو د څلور ډوله د رنګونو موږ تاسو کولی شو د خپلې ویب صفحې ډیزاین په موخه باندې وکاروو او دې څخه استفاده وکړو اوس که زه راسم دا کنټرول اس کومه
دلته یو څه بله هم کوم چې په سټایل داخل کې زه دلته ورته بارډر هم ورکوم په بارډر کې ورته کالر ورکوم چې بلو وایولټ او 2px سره د سولیډ یعنی سیده لاین سیده. اوس دا کنټرول اس کوم براوزر ته راځم ښکته راسم ګورئ ما سره رنګ ریډ کالر ټایپ اف HSL کالرز ما سره یې هغه رنګ څنګه څه په دې شکل باندې یو رنګ تشکیل څه سور رنګ کوم ټایپ کالر ما وکاروو HSL کالر چې ورته وایي همغه مې وکاروو. که راشم دا کاپي کړم دلته یې راوړم او دلته ورته ولیکم چې مثال کوم کالر چې دلته واخیست دغه ورته یو سل او شل ټاکم سیده مثال دغه سل ټاکم رنګ ما سره کوم شه شین غوندې سیده که نه زرغون نه که دا یو سل او شل کړم دا به لږ ما سره تیز سي ګورئ green color سیده green color type of HSL color دلته راسو دا وګورو رنګ موږ سره څنګه وي green وي وګورئ په دې شکل باندې یو له دې څخه ایسته کړم تر څو خوا کې له دې څخه هم یو دانه ایسته کړم کنټرول اس اوس که راشم دلته ګورئ څلور ټایپه د رنګونو موږ یوز کړل. لومړی موږ سره نیمټ کالر و مشخص نوم لري مثال ورته لیکو په سټایل کې یا کالر اټریبیوټ کې چې څه ولیکه بلو کالر یا ریډ یا گرین یا یلو یا پینک هر کلر چې تاسو خوښوي هغه نوم ورکړئ. تاسو خپل هیډ پاراګراف یا کنټینټ HTML ته یو رنګ ورکولی شئ. دوهم ډول د موږ سره هیګز اډیسیمل کالر و یو مشخصه ویډیو مثال هیش اف څلور وارې صفر که نه ریډ کالر د دې په خوا کې هیش دوه وارې صفر بیا اف بیا دوه وارې صفر موږ سره ګرین کالر یعنې یو مشخص کوډ د یو رنګ تر شا پروت وي موږ هغه کاروو او همغه رنګ دلته څه کوئ موږ تاسو په خپله صفحه باندې اپلای کولی سو. دریم رنګ موږ سره RGB کالر و دلته راځم په RGB کالر کې ورته څه کوم بارډر ټاکم او ورته لیکم چې یلو گرین او 2px سولیډ دې په خوا کې راځم دې ته هم بارډر ورکوم تر څو ټول ښه ښکاره سي بارډر ریډ 2px سولیډ کنټرول اس براوزر ته راځم ډاونلوډ کوم. دریم ډول موږ سره RGB کالر و R ریډ G green او B blue په دې درو حروفو څخه چې کوم رنګ جوړیږي هغه درې ویډیو لري. لومړی ویډیو د ریډ نمایندګي کوي دویمه د گرین او دریمه د بلو. موږ کولی شو په همغه ویډیو کې د خپلې خوښې تغییر راولو او کوم رنګ مو چې خوښ څه تاسو یې ورته انتخاب کړئ تاسو په صفحه باندې اپلای کیږي. ګورئ په دې دریو خانو کې دلته کوم ویډیو ورکوئ دلته کوم قیمت ورکوئ همغسې رنګ هلته اخلي. مثال دلته راځم دلته څه ورکوم 200 دلته راځم دلته 100 ورکوم سیده. اوس کنټرول اس کوم دلته راسم دغه رنګ به څنګه وي دغه رنګ ما سره و ګورئ بانجاني یا ګلابي رنګ یې واخیست. د دې په خوا کې HSL کالر دا هم موږ سره درې ویډیو قیمتونه لري. مشخص ویډیو دلته ورکولی سو هر یو د یو مشخصې برخې نمایندګي کوي. موږ ویلي چې دا د رطوبت دا د روښنایي او دا د زاویې نمایندګي کوي سیده. اوس که دا ورته وټاکم مثال 200 ګورئ دا رنګ ما سره کوم ډول باندې څه کنټرول اس کوم دلته راسم ګورئ یو ښایسته رنګ یې واخیستی ده. نو په دې شکل تاسو کولی شئ چې خپلې ویب صفحې ته د دې څلورو ډولونو د رنګونو یو مشخص رنګ وکاروئ او د ویب سایټ د ښکلا په موخه له هغه څخه استفاده وکړئ.